زرین ځنګل یو ډیر شین او ښکلی ځنګل و. ټول مرغان او حیواناتو په خوشحالۍ پکې ژوند کاوه. یو ماښام حیواناتو لوبې کولې چې ناڅاپه خبر شول چې په ګاونډ کې چې کوم ځنګل ده په هغه کې ډېرې ونې پرې شوې دي. هغوی وویرېدل، خو یو بل ته یې وویل موږ خو ځنګل پاک ساتو نو څه ویره نشته ده. همدې وخت کې یو رنګین طوطي راولوېده او د یوې ونې سره ولګېده. ونه پرې رنګینه شوه. ډېر نور طوطیان هم راولوېدل او ونې خرابې شولې. حیواناتو وویل شاید څوک څه ورانۍ څه خرابکاري کوي. بله ورځ مرغیو ولیدل چې ځالې نشته دي او ونې یې ماتې شوې دي. ونې په شین رنګ او په خراب بوی باندې ککړې شوې دي. پیل راغی، هغه وویل دا یو ډول ناروغي ده. نو ټول وډار شول. همغه وخت یو تور کارغه و. هغه وویل راځئ چې یو غار ته لاړ شو. هلته یو غار ده په یو بل ځنګل کې. حیوانات ورپسې لاړل او غار ته ننوتل. خو وروسته معلومه شوه چې کارغه د یو ښکاري سره ملګری دی او دوی یو دام ایښی د غواړي چې ځنګل خراب کړي. یو مرغۍ ول چې هغه دا خبرې او دا پلان باندې خبره شوه او راغله ټولو حیواناتو ته یې خبر ورکړ. نو کله چې حیوانات خبر شول نو لومړی بیزوګانو په دې ښکاري باندې حمله وکړل او ټوپک یې ترېنه واخیست. مچانو او مچیو هم په ښکاري باندې برید وکړ. نو ښکاري دې ته مجبور شو او ویې ویل زما په موټر کې داسې دوایي شته ده چې دا ونې بېرته جوړوي یعنې رغوي. حیواناتو هغه دوا راواخیستل او هغه یې په ونو باندې وشیندل او ځنګل بېرته جوړ شو. کارغه شرمېدلی و. څو ورځې وروسته ډېر سخت باران وشو. کارغه ځاله اوبو یوړه او کارغه ناروغ شوی و. کارغه لاړه د مرغیو ځاله یې وټکول. هغوی ته یې ویل چې ما ته ځای راکوي، خو هغوی پرې باور ونه کړ. کارغه خفه ترېنه روان شو. چې ګوري په لاره کې یوه میږه ده چې هغه د خپل غار نه اوبه بندوي. هغې ته یې ویل. هغې ورته ځای ورکړ، خو دی ډېر شرمېدلی و. دی هم لاړ او د ونو نه یې پاڼې راوړې تر څو د هغه غار نه اوبه بندې کړي. نو په اخره کې چې و دوی په همغه غار کې ژوند وکړ، خو کارغه ډېر شرمېدلی و. په اخره کې کارغه دا زده کړه چې رښتینی ځواک هغه دی چې له نورو سره مرسته وکړي.